بسم الله الرحمن الرحيم. او پزوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لومبی مسلمان دے. او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه دا ګورې رونو دی چې سنگ نبی علیہ السلام دعوت ورکا فوراً وی نور خبر براته نه کې دلائل براته نه وی دا الله رسوله یو تپوس بدن کوم خلوستو دلائل بنوي بس زما دوست او زه د ډیر نږدې نه پیژنم او چې ته سوې زه دې ملګری خدای لومبي مسلمان. کله چې حضرت ابوبکر صدیق د مور نه پیدا کېده نو مور یې وی ما د یو غیبي سړي یو اواز واورېد چې ابوبکر کله پیدا شو یا امة الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق. ای دا خدای وینځي یقینا او تحقیق سره دا خبره واوره یو پاک زوی خدای درک د هغې زیر قبول کا. ابوبکر ورته یاد یو پاک زوی خدای درکوي د هغې زیر قبول کا. اسمه فی السماء صدیق، اسمان کې به دې فرشتې د صدیق په نوم بلي، صدیق به ورته وایي. و بمحمد فی الغار رفیق، او د محمد صلی الله علیه وسلم سره به د غار ملګری وي. نو صدیق ورته د ډېرو وجو نه وایي. یوه وجه دا ده چې څنګه نبي علیه السلام دعوت ورکو بې د چون او د چرانه، بې د تپوس او د پوښتنې نه، بې د سوچ او د بچار نه، فوراً یې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. او دی وی د نبی علیه السلام سره زما د ماشوموالي تعلق 2 کاله ته حضور پاک مشهور دی. د 18 کالو چې دی مسلمان شوی دی 2 کاله حضور پاک نه دی کشر دی، هغه ته مشهور 2 کاله. وی ما یو 2 واقعې لیدلې، ما ته پته وه چې داسې به کېږي. وی یو ځل په یو تجارتي قافله کې تللی بهر، وی واپس په قافله کې را روانو، نو قافله خو به پیاده راتله او په ځنګلونو په بیابانونو کې به روانه وه. نو وی زه څه کار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله را نتلې وه. ډېر پریشانه شم چې خدای اوس به څه کېږي. قافله ما نه لاړه، لار لرې د څاروي را سره نشته او ما ته لار هم نه ده معلومه. وی قدرت الهي داسې وکړل چې اوریس شو، باران شو، زول شو، طوفان شو، یخني شوه ډېره زیاته، او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده. رپېدم داسې د یخنۍ نه، د هوا نه، او یریدم هم چې خدای په کومه لاړ شم. وی شپه شوه راباندې، تیاره شوه، بیابان ځنګل دی، حیوانات شته، غله شته، ډاکوان شته، زمري شته، وجود مې د یخنۍ نه رپېږي، باران دی، شته سامان نشته، څاروي نشته. وی د لرې ځای نه مې یو رڼا ولیده. ما وی چې دا رڼا کوم ځای ده دلته به خامخا آبادي وي، ځکه رڼا بغیر د آبادۍ نه نی، خو چا به اور بل کړي. دا به رونو قانونو چې پخوا به د هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه او په هغې کې به اور د شپې بلو، هغې ته به منار وي د اور ځای. دا اوس هم چې زمونږ په جومات کې دا خلک مناره جوړوي، دا اصل کې منار دی، اوچت ځای ته به منار وي، ځکه دا به د اور ځای او پکې به اور بلو. دا به دې له اور بلو چې که قافله په لاره رواني نو زمونږ دا اور به وګیني، نو دلته به راشي. دا به د دې نښه وه. نو قافله چې به راله دی به ورسره تجارت وکړه، څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل، ځکه ټول روزګار به په قافلو په تجارتونو. وی ما چې اور ولید مې چې دلته خو چې تکلی شته اور خو هسې نه بلیږي، نو هغې پسې ورلم. وی چې ورلم نو هغه یو عبادت خانه وه، یو آبادي ده، او زه د هغې دروازې له ور ورسېدم. دروازه مې وواله، شپه ده او باران دی. یو سړي د دننه نه څوکیدار آواز راکړ، څه چل دی، څوک یې؟ ما وی چې زه میلمه ما ته ورلرې. وی مونږ خو ماښام دروازه بنده و، سار کولاوه، ورنشه کولاوه. وی ما ورته د خدای لوی مخکې کړه چې د خدای دپاره مسافر یم، یخني مې کېږي، باران دی، او قافله رانه لاړه، او د قریشو د مکې بنده یم. د مکې د خلکو به خلکو قدر هغه وخت کې م کوم، ځکه دا خلک به بیت الله له حج او عمرې له راته. نو ما ورته واسطې مخکې کړې چې زه د مکې او قافله رانه لاړه، سامان په هغې کې لا
او یخنی می کیږي د شپې ځای نشته د خدای د پاره دروازه کولاو کا وی سړی نه کولاوله خو بیا یو بل سړی راغی هغه د بره نه شونټۍ رڼا را مخامخ کړه وی ما ته وی د کوم ځای مې چې میلمیم د مکې څوکیدار ته وی ور وته کولاو کا وی دروازې راته کولاو کړه او یو کوټې ته بوتلم اور یې راته بلکه ګرم یې کړم او څادرونه را باندې واچول او ډوډۍ را باندې وخوړه او ډېر زیات زما عزت وکړو داسې عزت یې زما وکړه چې لکه ښه نږدې دوستان مې یا مې خپلوان ډېره تسلیم راکړه چې غم مه کوه هېڅ فکر چې ونه کړې موږ به د قافلې سره ملګري کړو مکې ته به دې ورسوي هېڅ غم چې ونه کړې لار به درته برابر کړو او ښه په اطمینان شپه تېره کړه وی موړ یې کړم او ګرم یې کړم او هغه زمانه کې چې د ملاس د کم سامان و هغه یې راکړه او ښه شپه مې مزېداره ګرمه تېره کړو وی سار وختي پاسولم چې پیسولم اقه سړی راغی هغه چې زما مېلمستیا یې کړې وه او د دې عبادت خانې مشر مولا هغه سړی راغی وی ما ته وی چې راځه او وی سار یې را باندې بیا ښه مزېداره ډوډۍ وخوړه او موړ یې کړم وی د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړ دا زمونږ عبادت خانه ده د عیسایانو چې د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړ وی یو کوټې ته یې بوتلم وی په کوټه کې چې مې وکتل حیران شو خدایه خوب وینم که دا ویښه ده وی په هغه کوټه کې د کاڼي 3 بوتانو وی چې ما بوتانو ته وکتل نو د اخي طرف ته بوت زما شکل و ټول ما چې دا خو زیمه او د میانس چې کوم بوتو نو هغه د نبی علیه السلام نوم یې واغشت چې دا خو د محمد بوتو صلی الله علیه وسلم دا د نبوت نه مخکنۍ خبرې دا لکانۍ خبرې او ګس طرف ته بوت ته چې مې وکتل نو زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې نوم یې عمر دی دا د هغه پټو د هغه بوتو حیران شوم چې خدایه دا 3 بوتان دوی جوړ کړي دي او دی مونږ لیدلي م نه یو دی څنګه جوړ کړي دي او دا 3 څنګه جوړول په دې کوټه کې وی دا هغه سړي ته ګورم راته مسکي ګوري خدای خوب یې نم کوي ښه ده وی ما ته وی چې ولې مې چې حیران شم وی چې دا بوتان د چا دي پېژنې مې چې او دا څوک دي دا اخي طرف ته خو زما دی زما ډیزاین دی زما نه رانچر سړی خپل تصویر پېژنې دا میانس کې د چا دی دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا ګس طرف ته د چا دی دا زمونږ یو بل دوست دی عمر یې نوم دی راځه قصه درته کوم وی ما د هغه پادري نه تپوس وکړ چې تاسو زمونږ دا بوتان جوړ کړي دي دا ولې جوړو او تاسو مونږ لیدلي یو چې زمونږ بوتان هم جوړول وی نه ما خو تاسو مونږ نه لیدلي نو دا څنګه جوړ کړل او ولې هم جوړ کړل دې کې څه فلسفه ده وی هغه وی چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر او د هغه د ملګرو ذکر دی او دا پکې د آخر زمانې د پیغمبر پورا نقشه ده زمونږ په کتابونو کې نو دا مونږ د خپلو کتابونو نه د آخر زمانې د پیغمبر بوت جوړ کړی د هغه نقشه لیدلې مو نه دی چې څوک دی دا راته لیدلې نه دی غیبانه د کتاب د نقشې نه هم دا بوت جوړ کړی او د اخي طرف ته به د هغه لومبی خلیفه او د اګس طرف ته چې د چا بوت دی دا به دویم خلیفه او تاسو مونږ لیدلې نه یې دا هم د خپلو کتابونو نه دا نقشې رسېدلې او دا بوتان هم جوړ کړي زما وروڼو اوس تاسو په دې سوچو کې چې نالیدلې څوک د چا نقشه جوړولی شي نقشه خو د هر چا دا 2 سپېمې او دا 2 سترګې دي او 2 غوږونه دي او دا یوې خوله ده او د هر چا دغه یو سر دی او لاسونه او خپې او خېټې ده نو چې دا لیدلې څوک نقشه کوم ځای جوړولی شي او که لږه پوزه د نه غټه شوه نقشه بدله یا که پوزه لږه وړه شوه نقشه بدله شوه یا که سترګې لږې وړې غټې شوې نقشه بدله شوه ټول خلک یو شان دي چا سترګې غټې چا وړې د چا پوزه غټه چا وړه د چا رنګ یو شان د چا رنګ بل شان نور هغه نقش خو یو شی دی که نه نو چې نالیدلې یو انسان د چا فوټو جوړی او بوت جوړی اندازه ولګوي چې دا به څومره صفت په کتابونو کې ذکر دا به پوره ذکر د انچونو پته ده ورته چې دونه داسې پوزه ده او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ګورئ دا د ځان هم درته نه ویم الله فرمایي
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. دا یو صفت ذکر کړی د نبی علیہ السلام او دا هغه د مرګرو یو څو صفتونه دلته ذکر شوي دي چې دا به د کافرو په حق کې سخت او د مسلمان په حق کې به نرمي او په دې تندو به د سجدو نښې موجودې وي. د تندو د سجدو نښې دا چې د دې تندو نه به د عبادت رڼاګانې ښکاره کېږي او دا صفت یې په تورات او په کزرع اخرج شطأه رست یو بل مثال ورکوي. نو دا خو د اوصافو نقشه ده په کتابونو سابقه او مخکنو کې، خو د شکل نقشې هم په کتابونو سابقه کې شته. وی ما ته وی چې ته به لومبې خلیفه او دا عمر به دویم خلیفه یو مې دا داغه نه واورېدل. وی دویم حضرت ابوبکر صدیق وی یو ځل یو قافله کې شام ته تلو په خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه دا واقع نقل کړی او دا دویمه ابن خلکان دا ړومبی نقل کړی د په وفیات العیان کې. وی چې شام ته تلم یو ځل نو په شام کې ناستو یو سړی راغی مونږ داسې قافله کې ناستو تجارتي. وی هغه سړي ما ته نیغ نیغ کتل وی لال کتاب یې راواغېست. وی کتاب ته م ګورې او ما ته م ګورې. وی بیا ما ته راغی کېناستم. وی ما ته وی ستا څه نوم دی؟ ما چې زما خو پلانکي نوم دی. د چا زوی؟ د فلانکي. د کم قوم سره د تعلق دی؟ د فلانکي قوم بنو تیم او د قریشو. د کم ځای؟ د مکې. وی یاره یو کار وکړه دا روند دې راته لږ وښایه. ایمې چې زما پرون څه کې زه روند چاته نه ښیم. وی زما پکې غرض دی دا روند دې راته وښایه دی کې مې غرض دی. وی مې چې زه روند نه ښیم. وی خلکو وی چې تا نه پیسه دي وښایه ورته. وی روند مې ورته وښو نو زما په دې روند یو تور داغ و. وی ما ته وی چې بس ما خپل کتاب وکت او تا دا نقشه مې وکتله ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبی خلیفې. بس غلی شم زمانه تیره شو. نو چې کوم وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له نبی علیہ السلام دعوت ورکړ چې ایمان راوړه نو حضرت نبی ابوبکر صدیق ورته څه وایي؟ حضور پاک دعوت ورکوي ورته څه وایي؟ وی صاحب بې تپوسه در باندې زما ایمان دی بې تپوسه خو ستا د پیغمبرۍ یو دلیل هم راته وښایه یو نښه. دا دلیل د دې دپاره نه چې که دې وښه ایمان راوړم او که دې ونښه ونه راوړم نه ایمان مې راوړه هسې دلیل دې څه دی؟ وی حضور پاک راته وفرمایل چې په شام کې فلانکي پادري ستا پرون کم داغ کتلی او دا زما د پیغمبرۍ دلیل. وی ما ورته نو مې رونه ګورې دا د غیب علم نه دی چې په دې خزان خبر کې دا معجزه ده. دې ته معجزه وایي. معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر د خولې نه یا د لاسو نه داسې کار ښکاره شي چې عقل په هغې کې کار نه کوي او د عادت هم خلاف شي. دې ته معجزه وایي. معجزه چې کله خدای وغواړي نو کېږي چې خدای ونه غواړي نه کېږي. او د غیب علم هر وخت کې سړي سره چې چا ته د علم وي نو هر وخت یو علم چا سره شته نو هغه هر وخت هغه سره هغه علم وي چې دې بیداري او څه لیونتوب ویني. او معجزه چې خدای کله وغواړي وي کله چې خدای ونه غواړي نی. دلته خدای وغوښته نو د غیب یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکړ. او بل ځای کې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه امیل رک شوی دی په بخاري شریف کې حدیث دی. امیل ته رک شوی او به نشته په سفر. نو صحابه کرام د مانځه وخت راغی وخت په تېرېدو دی او به نشته. نو صحابه ورغې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها ته ګیله وکړه. وی دا عایشې ته وګوره امیل ته رک شوی دی. نو وی دا د نبی اوس خلک امیل پسې ګرځي او اوبه نشته مونږ سره به څه کوو. ټول خلک چې اوبه مونږ سره نه دی علاقه کې اوبه شته او نه مشکونو کې شته. نو عایشه صدیقه وی حضرت ابوبکر راغی او یې دې په دې تشي کې واله چې دا خلک دې ایثار کړی تا ولې میل روکاو. او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سر یې اودو وی لقیدیم نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام به راویښ شي.
وی دې کې د تیمم آیت نازل شو. وی بیا خلک وی ابوبکره ستاسو نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسولی دا د عایشې نه کامل نه وي روک شوی او موږ ورپسې ګرځېدو نه نو دا آیت د تیمم به نه وي نازل شوی. وی خیر په عمل پسې وګرځېدو پیدا هم نه کو. وی په کوم اوښ چې به زه سورېدم وی چې اوښ هم پاسه و عمل د اوښ لاندې پروت دی. نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وي نو د دې عمل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده دا خو به ورته پته وه که یا بیا د قرآن نازلېدو ته څه ضرورت و فارسه به ورته معلوم و. بعضې مسلو کې به خلکو تپوس وکړه نبي علیه السلام به وي صبر وکړې د قرآن د نازلېدو انتظار به یې کو. د قرآن به نازل شو نو خلکو له به یې خبر ورکو. نو دا کم خبرونه چې نبي علیه السلام د غیب ورکړي دي نو دا د علم په پوزیشن نه دا د معجزې په پوزیشن دي. دې ته معجزه وایي. معجزه د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې نه. کله چې خدای غواړي نو صادره شي چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو هغه د شام پادري چې ستا په پرون کم داغ کتلی دقه زما د پیغمبرۍ دلیل. روح حضرت ابوبکر صدیق له خدای ډېر لوی برکتونه ورکړي ډېر لوی برکتونه څومره برکتونه او د حضور بس فورا نبی علیہ السلام ته اعلان کوي د الله رسوله ابوبکر ستا شده ستا دی بس ستا غلام او د ابوبکر چې څومره مال دی دام تا ته وقف دومره مینه او یو ځل یې وی یو سیس کې پریشان یو ارمان مې دی چې هغه پوره نه شو ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼو نو څه خبرې نبی علیہ السلام چې سوی د ورکو ما ټول مال ورته وقف کړی دی خو که زما جیب خپل څه چې لکه سړي څه ته ضرورت سي نو خپل جیب ته لاس ومنډي پیسې راوباسي نو چې دقسې نبی علیہ السلام د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس ومنډي رانه ونه غواړي چې راکړه چې ونه غواړي او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاس ومنډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ته راوباسي دا ارمان مې پړلی چې داسې وشي نو څه خبرې دومره مینه محبت حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجه حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو او پالکانو کې آزاد مرایو زید ابن حارثه چې کم پیغمبر علیہ السلام په زیوالیم نیولیو او ماشوم یې کړو هغه مسلمان شو او په آزاد وینځو کې ام ایمن مسلمانه شو. ورو پټ اسلام خورېږي پټ. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا او څنګه مسلمان شو دی وی ما په مکه مکرمه کې د عقبه ابن ابي معيط ګړې چیلې سرولې وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر وسره دی مرګري وسره دی وی ما ته وی لک پیرا باندې اوس کا وی ما ورته وی چې زه خو امانت ګرم او دا ګړې چیلې زمانه دی دا ګړې چیلې د بل چا دي سه نو زه خو په در باندې نشم سکري وی خیاو داسې ګډه چې هغه بالکل اوچه یو په پکینی اگر راکې چې مونږ یې ځان لوله شو ما ورته چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچې دي د پیو درک پکې نه لګي بالکل هغې ته اجازت دی د پیو والا خو نه دی چې مالک ته نقصان ورسي نو یو اوچه ګډه مې والا راوسته نبي علیه السلام ته وی پیغمبر علیه السلام د هغه اوچې ګډې په هغه غلاس باندې لاس مبارک ووال او پتو یې لاس ووال هغه د پیو نه ډک شو. دا معجزه ده اوس دا هم د عقل نه بار خبره ده ته معجزه وایي. کله چې خدای وغواړي د پیغمبر پړه کې واچوي هغه کار وشي. غولانځې د پیو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پیوس کړل هغوی هم پیوس کړل دا مې په سترګو ولیدله او بیا هغه غولانځ باندې لاس مبارک راښکل نو چې څنګه مخکې وچوه مخکسې شوه وی مال د ایمان دعوت راکړه وی مې چې بالکل منم ستا دلیل د پیغمبرۍ مې ولید معجزه د پیغمبرۍ دلیل ستا دلیل د پیغمبرۍ مې ولید بالکل در باندې ایمان راوړم نو ایمان زه مسلمان شم خدای پاک ایمان ور نصیب بره چت باندې رونو درې خوري د ځای شته که لاندې ځای چاته ني نو بره چت باندې وخېږي بره ځای شته. نور صحابه کرام لکه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ دی وی یو علاقې ته تجارت ته تلم بصرا یو علاقه وه وی چې هغه علاقې ته لاړم نو وی هلته کې یو پادري و د پخوانو کتابونو وی تاسو کې د مکې څوک شته
نو ما ورته وی چې او زه د مکې وی ښه یو خبره مې واوره. ما چې څه خبره ده؟ وی ستاسو په کلي کې یو هلک دی احمد شته؟ مې چې احمد خو نشته. وی د پلار نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی. وی مې چې د ده نوم خو احمد نه دی محمد دی. وی محمد یم نوم دی و احمد یم نوم دی صلی الله علیه وسلم. مکې ته تجارتي قافلو خو به ورځ شپې ډېرې لګېدلې. وی ما کلي کې تپوس وکړو چې څه ناشنا مسله خو نه ده پیښه. وی یاره ناشنا خو بله نشته خو د عبدالله زوی فلانکي د پیغمبر دعوه کړې. وی مې چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه. وی ورلم د نبي علیه السلام په لاس کې مې لاس کېښود او خدای پاک ایمان را نصیب. بل یو صحابي دی حضرت طلحه ابن عبیدالله او یې خوب مې ولید 3 شپې پرله پسې مې خوب ولید چې توره تیاره ده او په دې توره تیاره کې یو خشته ښکلې سپومۍ راښکاره شي په غرڼو کې چې مې وکتل په هغې رڼا کې ابوبکر ناست دی او علي پکې ناست دی او بیبي خدیجه پکې ناسته ده او یې زه م ورله مغه رڼا کې کېناستم. وی دا خوب مې 3 شپې ولید. نو حضرت ابوبکر سره دوستانه وه. هغه له ورغې چې ما خو داسې خوب ولید. وی خوب دې ټیک لیدلی دا رڼا د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ رڼا ده او ما او خدیجه او علي پکې ځان دننه کړی دی او تم پکې خدای را دننه کړی راځه ملګري شه ایمان راوړه. نو یې دې ملګري شوم ایمان مې راوړه مسلمان شوم. بل یو صحابي دی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص او ما خوب ولید یو لوی خندق دی او کنده د اور دی پکې. نو پلار مې رالی او هغه خندق ته مې ورغورځئ او نبی علیه السلام ولاړ دی هغه مې ترې راکاږي. پلار مې ورغورځئ نبی علیه السلام مې ترې راکاږي. نو حضور پاک ته بوتلم ریخ کم دی. نو حضرت ابوبکر صدیق ته الوی وی داسې خوب مې ولید. وی نیکبخته مسلمان شه دا خندق جهنم دی اور دی او پلار دی کافر دی هغه دی ورغورځئ او نبی علیہ السلام دی بچ کئی. نو یې ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما خوب ولید او وی د پخوانو کتابونو نه راته پتم لګېدلې وه او پته ولګېده چې مکه کې یو سړي د نبوت دعوه م کړې ده. نو ما ورور ولېږه دی د بنو غفار قبیلې و چې ته لاړ شه او ماله معلومات واله. وی چې رور مې لاړ وی واپس راغی. وی چېره مکه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا خبرې کوي. وی مې چې پوره خبر دې راونه وړولېږه زه پخپله ځم. وی پخپله لاړم. وی چې لاړم یارېدم چې هسې نه دشمن لی په ګوتو ورنه شم. نو بیت الله لخه به خلک راتل ناست و ماښام شو. نو حضرت علي راغی ما ته وی چې میلمه مسافرې؟ مې چې او. وی راځه ما سره ډوډۍ له. وی کور ته بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه. نه هغه څه وی او نه ما څه وی. یارېدم چې هسې نه را د نبي علیه السلام دشمن چېرته دی. وی سار بیا رالم بیت الله کې ناست و ماښام شو. وی بیا علي صاحب راغی چې میلمه تا ته جوړ خپل مراد لا نه دی میلاو شوی. مې چې نه. وی راځه د نبی علیه السلام دی قوم به د دې میلمنو خدمت کوم. وی بیا بوتلم ورو مدد وکړې ښه دی چنده کې خدای مو بخښه ځکه کار زمونږ جومات کې شروع دی تاسو په خپله ولید الحمدلله او قرضداري دي پکې دا کار ډېرې پیسې پرې ولګېدې او نور هم پکې ډېر کار دی. نو پوره تعاون وکړې الحمدلله. اوس خو جومات بره صفونه مانځه ته برابر شو عارضي دارې هم پکې اچولې دي. دا ستاسو په تعاون باندې جوړ شو. مونږ والا عام چنده نه ده غوښتې ګوره. نو د مارونو وی ماښام بیا علي صاحب وی چې دې میلمه ته خپل مراد نه دي پوره. ما وی نه. وی راځه بویه تلم ډوډۍ را باندې وخوړه خو نه هغه غږ وکړه او نه ما څه یارېدم. وی په 3 ورځ بیا ناستم. وی بیا ماښام شو. نو علي صاحب بیا د ګوتې ونیوم چې میلمه ته لا خپل مراد نه دي پوره. ما وی چې نه. وی راځه. وی ډوډۍ را باندې وخوړه. نو په 3 شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای او څه د غرض دی چې 3 شپې دلته پروت دی. وی مې چې زه خو د بنو غفار قبیلې څه له راغلی یاره یو تپوس دنه کوم خو هسې نه چاته نه وی او غوسه راته نه شي. علي صاحب راته وی وایه ال چاته نه وی. وی چې دلته یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې. ما رور راولېږه چې معلومات یې راوړه خو هغه پوره خبر راونه وه. نو په خپله رالم چې ورسره میلاو شم.
وی علي صاحب چې بس لار دی منتخه غږ مه کوه زه ملګري مه یېرېږه او زه به دې ورسره میلاو کړم خو چې په لاره ځو نو ما سره به یو ځای ځې خو هسې نه څوک راباندې شکیان نه شي نو که ما څوک داسې ولیدل چې زه په تا یېرېدم چې غزار در باندې ونه کي نو زه به د متیازو په بانه کښېنم یا به د سپلی سمونو په بانه ټیټېږم ته به راته نه ودرېږې نیغ به ځې چې پوه نه شي چې دی ملګری وی په دغه چل نبی علیه السلام له ورسولم حضور پاک په دار ارقم کې وی د نبی علیه السلام په لاس باندې خدای ما ته پوسونه وکړل معلومات مو واخېستل او الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین حق دی که نه حق دی ځکه ته خو پکې داخل شوې نو دا د خلکو نه پټ ولې دلته مونږ اوس ناست یو وی ما نبی علیه السلام وی چې ما ته لا د خدای را طرف نه حکم نه دی شوی کولاو اعلان وی چې زه خو پې ورلم ګوره یا پړه کې څونه یروه او یا چې ایمان یې راوړه څونه پړی مضبوط شو وی د بیت الله خوا کې ودرېدم او ما د ټولو کافرانو په منځ کې د اعلان وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی کافر را باندې را پامله شو او وی والم او دونه زخمی کړم چې بېهوشه کړم حضرت عباس راغی هغه ته خلاص کړ او وی تاسو چې قافله یمن شام ته ځي د دې په قوم هم لار ده نو که دا مړ شو نو بیا به لویه دشمني درته پېښوي قافله به هم سیند په لاره ځي وی چې هوش کې رالم بیا مې اعلان وکړ بیا ووالم خلکو بیا ته حضرت عباس د نبي علیه السلام تر خلاص کړه وی په درېیم ځل مې بیا چغه ووهله وی بیا نبي علیه السلام راته وی چې داسې وکړه چې زه خپل وطن ته ځه او کله چې خدای پاک اسلام له غلبه ورکړي نو بیا به راځي دا یو کس ډېر کسان خدای پاک مسلمانان کړل یو ډله نو رب العالمین ته خدای پاک یو بل اعلان ورکړ وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین او واخفض جناحک للمؤمنین خپل نږدې قوم دې ویروه الله د عذاب دا لومبی خو پټ تبلیغ 3 کاله پټ تبلیغ نبی علیہ السلام خپل قوم ویروه علي صاحب ته وی داسې وکړه ډوډۍ وکړه او زما د قوم مشران راغونډ کړه حضرت علي رضی الله عنه ډوډۍ وکړه او د نبی علیہ السلام چې کوم قوم و د هغې 40 کسان مشران یې ټول راغونډ کړل او علي صاحب ورته وی چې صاحب دا خو ټول د قوم مشران چې ډوډۍ وله کوم ما سره خو څه نشته وی تا سره څه دي وی یو ساع غله ده یو ساع 3.5 کیلو ته وی تقریبا او یو د چیلې یو ورون پروت دی د لاس دالیچه او یو پیاله پیری وی بس الله و برکت واچي ډوډۍ وکړه وی 40 کسان هم راوستل وی یقین وکړه چې هغه 40 کسان ټول کېناستل نو د 3.5 کیلو څه شی دی غله او د چیلې د لاس غوښه به څونه وی ټول پې ماړه شو 40 کسان او یې شی پاتې شو وی بیا نبی علیہ السلام چې دا پی په ټولو وسکه وی هغه یو پیاله پی په ټولو مې ټولو وسکل او بیا هم پکې پاتې شو وی نبی علیہ السلام اوس کوشش کوي چې دې د ایمان دعوت ورکړي وی ابو لهب دا د نبی علیہ السلام ترو وی هغه پوهه نو هغه ګډې وړې خبرې شروع کړې نمبر یې چاله په خبرو کې نه ورکاو او د حضور پاک عادت مبارک بدو چې چا به خبرې کولې دي به چپو چې خلک به خاموش شو نو خبره به شروع کړه نو هغه مجلس خاموشۍ ته پرې نه ښودو یو شل لګیا دی علیه السلام په دې سوچ کې دی چپ کی کاکاجي دې په کې مینس کې د اسلام ایمان دعوت ورکاو تریم دی مشرم دی احترام هم کوي او لګیا دی نو هغه چپ کیږي نه خو چې څنګه خبر خلاص کړي ابو لهب زه چې زو خلک یې پاسو ارو د خبر موقع نبی علیہ السلام ته پیښه نشو پس بیا په دعوت وکړه بیا ابو لهب سره دا چلو وکړه پدرین دلې بیا په دعوت وکړه بیا راغون کړ ابو لهب بیا غسه خبرې شروع کړې چې پیغمبر علیہ السلام ته موقع د خبرو ملو نشي خو یو ځای لیک چپ شنو زر پکې نبی علیہ السلام میانس کې خبر وردن نکړه وګوره زستاسو د قوم کسب د چارواري ما د چا د ترزوي ما د چا د ماما زوی ما خپېجن ما له خدای خپل دین راکړل او دا غ دین نه چې د ټولو پیغمبرانو دین او د ابراهیم علیه السلام دین دی او د دې بوتانو عبادت پرې ده خو تاسو په خپل لاس جوړ کړی د خیر او د شر مالک الله دی
دا بوتان دینه بچی مغواړئ، د دې بوتانو نه زامن مغواړئ، د دینه شفا مغواړئ، د دینه د ضرر د فکېدل مغواړئ، د دینه خیر مغواړئ، د دینه بارانونه مغواړئ. دا هر څه چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی، او دا شر د چا په قبضه کې دی؟ د الله. او د خدای رسول یم، زما پیغمبر یم منه. زه پیغمبر یم دغه چې دا څه مې درته وویل. وی د ټولو نه مخکې ابولهب غصه شو او بد یې ردې راته وویل نبي علیه السلام ته چې دې له دې راغونډ کړل او درې شپې د خلکو وخت یې ضایع کړ. دا د پیغمبر علیه السلام سخته دشمني دې بدبخته کړې. او بیا د صفا په غونډې نبي علیه السلام اعلان وکړ، بل حکم راغی واصدع بما تؤمر، چې دا کوم حکم درته کېږي اوس کولاو اعلان شروع کړه. مخکې خو پټو. نو نبي علیه السلام د صفا غونډې ته وخت او ټول خلک یې راوبلل، ټول راشه او خلکو ته ویا صباحا. دا هغه وخت کې دا اواز کېږي چې د خطرې اعلان. نو ټول خلک کېناستل او چې څوک په خپله نشو راتلی نوکر یې راولېږه، ځکه د نبي علیه السلام خو خلکو ډېر قدر کو، ډېر عزت او ډېر احترام به یې کو چې څه چل خو دی. نو ټول خلک راغلل، د مکې د هر کور فرد پکې موجود دی. نو نبي علیه السلام ورته عجیبه خبره کوي، وی لبستو فیکم عمرا، تاسو کې ما 40 کاله تېر کړي څه د پاسه. نو کې تاسو د څنګه مونږ ما؟ نو ټول په یو جبه آواز ورکوي وجدناک صادقا و امینا، ته مونږ رښتونی او امانتګر مونږ. وی یو خبره درته دویمه کوم، زه درته ویم چې د دې غونډې نه شاته یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي، سره دی چې تاسو وینئ چې نشته. زما خبره ومنئ؟ هغې ورته یو بلکل منو. په مونږ لښکر راتللی نه شو، مونږ یې نشته. بیا ولې منئ؟ وی تا چې ته دروغ نه دی ویلی. وی ښه نو انی لکم بین یدی عذاب، انی لکم نذیر، انی لکم بین یدی عذاب، انی نذیر لکم بین یدی عذاب. زه ستاسو له د الله د لوی عذاب نه مخکې یو یروونکی راغلی. دا شی دې بند کړه، څه مصیبت ته جوړ کړی دی. موبایل خلک بند ساتي، دې ما د ټنګار کېږي باجرې پې لګولې. جومات ته چې راځئ موبایل هلته بندوئ. خیر هېر شوی به غریب د انسان دی، هېرېږي د بندر نه چل به نه ورځي. خیر دی بعضې وخت په انسان حیبت راشي نو چل ته هېر شي، بل چارې ورکړه به یې دله بر. خیر دی، خیر دی، انسان دی. ګوره دا غلطیه د هر چا نه کېږي، انسان نه غلطي کېږي. ما ته متوجه شي، مصیبت خو دې موبایل کنه. اوس هم چې هلته بیټک کې وي دوستان راغلي، ما یې پخوا به خلکو سره تسبیح په لاس کې، اوس د تسبیح په ځای موبایل لاس ته راغلی. هر چا سره لاس کې موبایل. موبایل موږ سره په خپله موبایلونه کې هر چا سره لوی غم جوړ جوړ. نو بس دنیا په دې کې اخته نه. نو بعضې وخت په سړي هیبت راشي. خیر انسان څوک بېل مه وایي. بهر کې خبره دې پورې مې کوله چې ټولو ته یې دعوت ورکړ. لومبي ابولهب را پاسېد او په نبي علیه السلام یې د کاڼي غزار وکړ او خیره ورته وکړه تبا لک لهذا، دا خدای دې داسې که مونږ د دې له بللي. الله قرآن شریف کې په نبي علیه السلام خفه شو، آیت نازل کړ تبت یدا ابي لهب وتب، خدای د ابولهب هلاک کړي. د خدای خیره خو بیا یقیني د خدای خو چا نه سوال نه کوي. او دې ظالم نور ظلم څونه وکړ، هغه د قوم له چې دعوت ورکړو دې پکې رکاوټ شو، کلي له چې دعوت ورکړو دې رکاوټ شو. نو د پیغمبر علیه السلام دوه لونه د ده په بچو کې دنوي، یو ام کلثوم او یو بیبي رقیه. د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه په هغوی واده وې، بلکې هغوی راغلل او نبي علیه السلام ته خپل لونه پرېښودل. دې باندې علیه السلام ډېر خفه شو. او دا عتبه دا چې د ابولهب کوم د یو زوی دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی، دې راغی او د نبي علیه السلام کمیس یې وشلو او د نبي علیه السلام په مبارک مخ باندې لاړې مو تو کړې سپېره. نو حضور پاک ورته یو خیره وکړه، دړه نه ووته. وی خدای دې په سپي وخوره. نو چې دې لاړ نو پلار ته یې الوې، نو پلار یې په رپېدو شو. ای بچې دا خیره خو قبوله ده، مونږ خو ورسره لږ زیاتې وکړو، لوڼه مو ته پرېښودی او بیا دا چل دې مو وکړو. اتفاقا دې ته ګوره چې دوی په یو سفر ته تجارت کې دغه وخت کې روان شو، یو علاقې ته ورسېدل. نو هلته کې دمه کوله. نو په هغه علاقه کې چې کوم مشران خلک وو هغوی ورته وي تاسو غلط ځای کې خیمې ښخې کړئ. وی ولې؟ وی دلته درندګان ډېر زیات دي او د شپې اکثر حمله کوي. نو ابولهب سره یره شوه
نو زوی ته وی بچې تا ته خو خیرم شوی ده څوک ترې نه دي خبر خپل حفاظت کوه او دغه خپل قوم ته وی زما د دې زوی به څوک حفاظت کوي ټول ورته وی صاحب موږ به حفاظت کوو ولې یېرېږي خو که درندګان راځي نو په موږ به راځي موږ سره تورې شته موږ سره ډانګونه شته څنګه به راشي وی نه زه په دې زوی یېرېږم هغه خیری پړه کې به خو چاته غږ نه کوم نو یو لویه ټېله وه په هغې د پاسې زوی له د کمبلې او تولې برابر وي بچې ته دلته سمله او نور خلک ګیر چاپي چې ټولو ته ښکاري چې څوک څه شی دی ونه خوري نو چې نیمه شپه شوه نو یو سپی راغی ځنګلي خلک ویده دي خدای په خلکو خوب راوست نو د یو کس خوله بویی او نیغ ځي نقه د ابولهب زوی عتبه له ورورسېده د هغه خوله یې بوی کړه او چې بوی یې کړه نو سپي یو چغه وواله دی راویښ شو ده چغې کړې چې چغې کړې بس سپي پې حمله وکړله د مرۍ نه ونیو چې تر څو قوم ورسېده بیا چیر پر کړی د حضور پاک هغه خیانه ورته قبوله شي نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سره راغی او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله د دې خبرې گوی ورکوم عقیده مې دا ده چې د عبادت لایق څوک دی یو الله بل څوک نشته سر به د الله ته لګوم اعلان یې وکړ واشهد ان محمدا رسول الله د دې خبرې گوی کو چې نبی علیہ السلام د خدای مبارک استازی دی او ښکلی پیغمبر چې دا اعلان یې وکړ نو بس خلک په ابوبکر راغون شو ټول کافران راغون شو چې ښکارم قصې شروع کړې حضرت ابوبکر صدیق یې ووهه دومره یې ووهه چې دا پوزه د غریب ماته شوه په مخ یې وینې وبهېدې ډېر زیات زخمی شو او چې دومره زخمی شو چې بېهوشه شو بلکل صحابه غریبانان نورم ووهلی شو خو منتشر شو حضرت ابوبکر صدیق د قوم خلک رالل او دې بېهوشه یوړو کور ته بېهوشه یوړو او دې خیال و چې یقین لري که دې د دیوالو نه بچ شي حالانکې ابوبکر څه ماشوم راکوټې سړی نو او نه غلام او عمریو د مکې د بنو تیم قبیلې په سردارانو کې یو لوی سردار و خلکو به قدر کو قوم د حضرت ابوبکر راغی غیله غوسه ورله چې دا زمونږ دا مشر دا سړی دا ولې دې خلکو هغه راغی قومې او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړو وی زمونږ سړی که مسلمان دی او د پلار نیکه دین یې پرېښی دی پیښو خپل کار یې پیشه ستاسو د والو ټکولو سره څه تعلق و قوم یې کافر دی مسلمان نه دی وخت کې خو بیا هم پې خفه دي او وی که زمونږ سړی ابوبکر مړ شو فلانکي نه به انتقام لو دا زمونږ اعلان دی خلک هم پریشان او د مکې سرداران چې واقعي دونه وال نو پکار چې بېهوشه شو دی بېهوشه پروت دی مور ورته ناسته ام الخیر او څوک لاسونه مږي څوک ورله خپې مږي څوک ورله ګوتې مږي څوک ورته چغې وایي سهار بېهوشه او مازدیګر په هوش کې راغی نو چې څنګه په هوش کې راغی لومبې تپوس یې وکړ لومبې خلک ورته ګیر او کافر ته تودي ځکه مسلمانان خو نشته هغه سره د نبي علیه السلام دار ارقم ته څو خپلو کورونو ته لاړل لومبې تپوس یې دا وکړه وی ما ته د نبي علیه السلام حال ووایه چې هغه به څنګه وي لومبې تپوس ته خلک ته ټول خوار شو ملامته کوی چې د هغه د لاسه خو د باندې دا تکلیفونه تیر شو د هغه د لاسه بېهوشه شوې او دا وینې د نه توی شوې او چې د سترګې وغړولې نو بیا هم د هغه تپوس کې نو بعضې د قوم خلک هم ترې روان شو هغه وی نه ما ته فورا پته الو وایې مور وله الوه پخه کړه نرم خوراک بېهوشه دی چې دا خولې نه هم وینې بېږي چې دا الوه وخوري بچې دا وخوره لږ د یو پوټې طبیعت برابر شي ساره داسې بېهوشه دا لږ یو بوس که چې لږه تنده دې ختمه شي وی مورې تر څو چې د نبي علیه السلام د حال نه نه خبر قسم دې که دا اوبه سک وکړم او دې خوراک له دې خولم یوسم دې ته محبت او مینه ما له فورا د نبي علیه السلام خبر راکې مورم ورته ملامته کوي مورې خبرې رستو دي ما ته د خپل جانان الو وایه زما محبوب کم ځای دی څنګه دی ځکه وال ټکول شروع شو اب هم زخمي اب هم خوږي خامخا به زخمي به خوږ به ما ته الو وایه وی مونږ ته څه خبر یو مونږ ته څه پته لګي وی د عمر خور د ام جمیل وی هغې ته پته لګي هغې نه تپوس وکړي نو بچی دی بیا مور یې کافره ده لا مسلمان نه دی خو بچی دی په بچي خامخا د خلکو رحم راځي نو مور یې زر لاړه د حضرت عمر خور ته ام جمیل کړه وی زه راغلی زما زوی دی ابوبکر او دقسې ساړه داسې والې شوی دی او بېهوشه پروت او تږي دی نهر نهور د وینې ته بیږي
خو چې سترګې وغړولې نو د محمد نوم اخلي صلی الله علیه وسلم. نو موږ ته څه پته ده چې به کوم ځای کې وي. او وی ته راته یاده کړې چې د هغې نه تپوس وکړې غریب او یارېده چې که زه الوی ما هسې نه ما له څوک تکلیف را نه کړي. وی څوک ابوبکر زه خو یې نه پېژنم ځان یې ناغرضه کړم زه خو ابوبکر نه پېژنم څوک دی. وی زما زویر ستا نوم یې اخیستی دی. وی د بل چا به یې اخیستی زه خو یې نه پېژنم. یاره وی تورېږه چې ته دونه په دې خپل بچي پریشان یې در سره ځم چې دې وګورم په خپله ځان یې ناجاڼه کړي چې دا به څوک نو راله. نو چې راله حضرت ابوبکر ته یې وکتل نو په ژړا شوه ورته. هغې خو پېژندل مسلمان رو په ژړا شوه. نو ته فورا حضرت ابوبکر تپوس کړه ام جمیل د نبي علیه السلام حال راته د خپل محبوب ذکر راته وکړه څنګه دی. نو هغه یارېده مور ته اشاره وکړه. وی مور دې ولاړه ده. وی مه یارېږه ته وایه. وی په خیر دی ټیک ټاک دی. وی کوم ځای دی؟ وی دار ارقم کې دی. وی ما وله بوځئ مور ته یې بچې دا لږ خوراک وخوری. مور چې مې نبي علیه السلام په دې سترګو نه لیدي قسم دې ګوتې یوسه پریشان یم خامخا په هغه به غذار شوي زخمي به زه به وینم نبي علیه السلام. نو پاسېدی کوم ځای شو په څو کس یې ونیو. مور ورسره شوه د عمر خور ورسره شوه. وی ښه دې وخت کې مه ځه چې لږه تیاره شي نو لاړ به شو. هسې نه په لاره څوک ګوتو مخې له در شي بیا غذارونه کړي. نو چې نبي علیه السلام لا ورورسېد او پیغمبر علیه السلام یې ولید نو ډېر یې وجړل او صحابه هم ورته وجړل او نبی علیه السلام هم ورته وجړل. وی د الله رسوله چې ته مې روغ ولیدې ټول غمونه مې ختم شي جوړ شوم ټیک شوم. د الله رسوله زما دې مور ته دعا وکړه. مور یې کلکه کافره وه. دوی سره به جنګ کو حضرت ابوبکر صدیق سره او جګړې به یې ورسره کولې. پلار دې که دین دې پرېښود او والته کول به خورې. وی دې مور ته مې د الله رسوله دعا وکړه چې زما دا مور خدای پاک مسلمانه کړي. نبی علیه السلام لاس اوچت کړ یا الله د ابوبکر دا مور مسلمانه کړي. فورا خدای هغه مسلمانه کړه. مور یې مسلمانه شو. د حضرت ابوبکر غوندې شخصیت باید دا تکلیف تېر شو. داسې نور صحابه حضرت بلال رضی الله عنه هغه واقعیت خو درته معلوم دي. وبې یې نیوه نو د مکې په شګو به یې سملو په ګرمه شګو او بیا به ګرم ځای یو ځای ته چا بوتلم د مکې شریفې نه بار. وی راځه هغه ځای راته ښیم چې هغه بلال به یې ورته بوتلم. الله ته پته ده تاریخ کې څه ذکر نشته خو یو ملګري بوتلم دا هلته ډېر زیات پاتې شوي دي. نو ما چې هغه علاقه وکتله شګ او ګرم او کاڼي او داسې یو کویم پکې شال غوندې و د کیکر بوټي و پکې ډېر زیاته. ما ته دا ځای دی دا په شګو به یې سملم او د مکې ګرمي ډېره سخته ګرمي ده او بیا به ګرمې تیږې راواغېشتې کاڼي او دا ګرم ګرم ډبرې دا به وله په دې سینه د پاسه کېښول. هغې توبه مو او چې دې ته ساه نشي اخیستی مړ شي په دې کې. او چې کم زخم به جوړ شو شګې به یې وله واچولې پکې او په دې هم نه پرېښوده. ماشومانو له به چوکې ورکړې غنو والا چوکې ازغو والا چوکې ویشه به دې وهی دې به راګیر که ووهه به او د هغه د خوله کې یو ټکې بس پروت و الله احد الله احد الله یو دی یک تنها د خدای شریک نه لري. دا بنیادي څیز دی ګوره الله یک تنها د شریک نه لري. څه معنا په ذات کې یو دی. او یاد وساتئ رونو ګورئ چې څنګه دا شرک دی چې ته خدایان دوه ګڼې دا هم شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ثابت دی. د الله چې کوم خاص صفت دی دا چا له ثابت دی؟ بنده له. دا هم شرک دی دا هم کفر دی. د بنده او د خدای منځ کې فرق بساتئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شخصیت دی لیکن الله نه کم دی. الله نه کم دی. حضرت عبدالرحمن بابا څه وایي؟ وی داسې څنګه دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی. خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی. نور کل واړه صفات دی په اختیار. او عربي شاعر وایي لا یمکن الثنا کما کانا. وی هغسې ثناء نشم ویلی چې د پیغمبر د شان سره مناسب ده. نشم هغسې تعریف کولی خو دونه به ویم چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مو وی دونه به ویم چې د الله نه لاندې د هر چا نه دې مرتبه اوچته
خو خدای نه دی ګورې خدای نه دی او د الله چې کوم خاص صفتونه دي دا به نه ثابتوو که نبی علیہ السلام لا بل پیغمبر لا بل چا لا دا الله خاص صفت مونږ ثابت کو کندې ته پرېوت تبعه ته پرېوت هر ځای هر وخت موجود څوک دی دا صفت په د الله او هغه څیزونه چې زمونږ په سترګو په لاسونو کې نه راځي عقل کې نه راځي چې هغې ته د غیب و علم وایي دا چا سره ښایېږي الله سره بنده له به نه ثابتوي خطا دې څوک نه کړي نو دا یو عقیده وه چې په دې عقیده د نبي علیه السلام جګړه وه په دقه څیز جګړه وه نه په بادشاه و نه په مال و نه په دولت نو شرک فی الذات چې دوه خدایان ګڼي شرک فی الصفات چې د الله خاص صفت چاله ثابت کې بنده شرک فی الربوبیت هلکه وایي دا پالون کې خو الله دی وایي دا فلان کې هم لویول کوي او غټول کوي دیم پالل کوي دا شرک دا هم د چا صفت دی دا ربوبیت دا الله صفت بنده له به نه ثابت فرق به ثابت دی بهر کې زمارونو حضرت بلال به ووه او داسې به په چامکینونو ووهه چې وینې به د غریب نه بهدی او د هغه دقه یو اواز و الله احد الله یکتا دی شریک نه لري نه په ذات کې نه په صفتونو کې نه په کارونو کې نه دوه خدایان شته نه درې شته یو دی او نه د خدای صفتونه په بل چا کې شته او نه د الله په شان کارونه بل څوک کولی شي بل څوک نشي کولی بچی به خدای درکوي شفا به الله درکوي خیر او شر د الله په لاس کې دی الله به درکوي نور سپومې خدای پیدا کوي انسان الله پیدا کړی دی خدای به فنا کوي د اختیار الله بل چاله نه دی ورکړی نو دی به بیا ووه یو ورځ حضرت ابوبکر صدیق په لاره روانو او په دې غریب لوبې کېدی نو ماشومان یې وي او لوی یې وي په کاڼو یې وي او په چامکینو یې وي او دا پرېږده او دی وي نه الله احد د حضرت ابوبکر په زړه وسوځېد مالک ته وله وایي وایي دا مره یې خرڅی نه وایي ولې نه خرڅو وایي په څو یې خرڅی وایي په دومره پیسو بس لاړ کور ته پیسې راوړې ولې یې ورکړي ابوبکر یې مونږ خو ډېر هوښیار ګڼلې دا د دومره پیسو خو نو په دې خو د په شان لس مریان کېږي او دې خو د خدمت هم نه ټوله شپه دغه احد احد چغې وایي دې خو د خدمت هم نه دی د کار هم نه دی او دومره پیسې دې پرې راکړې وایي بس ته پرېږده ده کې چې کوم کمالات دي دا په بل چا کې نشته ما دې پېژندلی دی نو چې کور ته یې راوست نو بلال ورته څه وایي د حبشې او د حبشې او ورته څه وایي وایي ابوبکر ځان له دې غشتم که خدای له دې غشتم الله اکبر که ځان له دې غشتم نو ښایه راته کار چې څه کاري چې درله وکړم او که خپل رب له دې غشتم ما اوره پرېږده چې د خپل رب عبادت وکړم ما خپل خدای ته پرېږده که ځان له دې غشتم کوم به خدمت وی نه ما ځان له نه غشتم الله له غشتم او زه د نن نه په سزا دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړ وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا وی ابو بکر هم زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړ بلال ته سردار وی اعتق سیدنا زمونږ سردار یې آزاد کړ غلامان یې بچ کړ حضرت عمار او حضرت یاسر الله اکبر داسې به وهل داسې حضرت یاسر رضی الله عنه په والو ټکولو شهید که غریب وهه به اوچته او راخلاصو به او په دې خپو کې به ورته پړي واچول او په ځمکه به یې راښ کړ جنګ په څه دی ایرونو په دې نه دی چې پیسې دولت مال بادشاهي دقه یو ټکي باندې جګړه ده چې هغه به وي الله احد الله یو دی هغې به خدای نه شریک کړي دقه یو ټکي باندې جګړه الله احد جګړه په دې ده نو دومره ووهه چې غریب شهید شو شهید حضرت یاسر او بیبی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هغه هم شهیده کړه او په دومره بې دردۍ یې شهیده کړه چې د هغې مثال نشي پیش کېدی اوښې یې راوسته نو د خپې پورې وله پړې وتړه او یو پړې د اوښې پورې وتړه بل پړې دیغ پورې وتړه د خپې پورې او هلته یې اوښې پورې وتړه او دې دواړو اوښو ته ابوجهل وی دا اوښې روانې کړې اوښې خو ډېر لوی طاقت یې چې روانې کړې د خپې د غریبې کولاو شو نو په جړا شوه نو یې ودروې ده اوښې پې ودرولې وی مه درته وایم چې نشي ټینګېدی که دې سزا ته په منځ به دې شلو ټینګېدی نه شي زه درته وایم که نه
پرېږده دا نوي دین دی او دا زوړ دین دی قبول کا. وی نه. وی ولې جاړل ولې؟ وی ما خو په دې تکلیف نه دي جاړلی چې دا تاسو ما په منځ شلوئ، په دې مې نه دي جاړلی. جاړم په دې چې ډېره ټپه مو پوټېنی غوندې ساه مې ده، اوس به مې په منځ دوه ځایه کې ساه به رانه وخېږي. جاړم په دې چې ارمان او افسوس زما په وجود څومره ویښته دي دومره ما کې ساګانې وي، او هره ساه مې په دغه طریقه د الله د دین نه قربان کړی وي. په دې جاړم. نو بیا یې ورسره ډېر ظلم وکړو، یو نیزه یې راواغېسته او په هغې باندې یې وله ډېر د حیا په ځای کې غزار وکړو، په هغې کې شهید کړل. دا د دین دپاره قربانۍ دي. ګورئ موږ څوک نه دي، موږ هغه څیز دپاره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ له لار روان دی، هېڅ هم نشته. موږ څوک لل، موږ دین له څه قرباني ورکړه؟ جماعتونو پورې موږ خنداګانې کوو، په علماو پورې موږ خنداګانې کوو. د دین نښې خو نن ستا همدغه دي که پیغمبر خو نشته چې ته د هغه لاس ښکل کړې، صحابه خو نشته چې د هغه لاس ښکل کړې، خو چې څوک درته د پیغمبر دین ښیي او په کوم ځای کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي دغه دین دی که نه. مسلمانه سوچ نه کې، علماو پسې ته قدر کې، تا نه څه پیسې دننه غواړي، دولت دننه غواړي، دین درته ښیي، مونځ درته ښیي، قرآن درته ښیي، نیکي درته ښیي، جنت لار درته ښیي، دوزخ نه دې بچ کوي. په دې دومره ورځو کې څو کال وشو زما تاسو سره، ما درنه چې ته د دنیا مطالبه کړ، دغه چنده ده دنه جومات له غواړم، خپل کور لی نه غواړم. ستاسو مخکې په دې جومات ته پاسه لګي، دا دې تاسو یې وینئ، خپل لاس کې هم نه هلم. خو دا چې راغلم یو شین شو، خدای دپاره شین شو چې تاسو نه خدای جنت والا جوړ کړي، د دوزخ نه هم خدای بچ کړي. دا علماء هم دقه کار دی. جومات کې څه کېږي؟ دغه رنګې وګورئ تاسو دا نیکان خلک تبلیغ والا او دا نور دوستان څه وایي درته، خو دین درته بیان. طالبان ستاسو په ټوکړو لګیا دي، نو څه کوي؟ نو خو دین زده کوي که نه، قرآن زده کوي، دین زده کوي. نو ته ته طالب دشمن یې، نو ته د جومات دشمن یې، نو ته د مدرسې دشمن یې. مدرسه کې څه دي؟ خو د خدای قرآن پکې ښودلی کېږي که نه. مدرسه کې څه شی دی؟ د پیغمبر حدیث پکې ښودلی کېږي که نه. نو سکول سره دشمني نه کوې، یونیورسټۍ سره یې نه کوې، او د خدای قرآن سره کوې، علماو سره کوې، نیکانو سره کوې. ګیرې ته سپک ګورې، پټکي ته سپک ګورې. ولې؟ ته خدای نه منې، ته قیامت نه منې، قبر نه منې، دې له به نه دی، ټول عمر به جم دی. دا صحابه ستا پیشوایان نو، دوی څه کړي دي، تاسو وکړل. او غلطۍ کمی خو په هر چا کې وي، نو دا خو د 14مه صدي ده، دا خو د صحابو صدي نه ده. غلطۍ په چا کې نشته. دې قربانو ته وګوره که نه، دا به د قیامت په ورځ د دې حساب کېږي، احتساب به خدای کوي. سمیه به مدري چې دې څه کړي دي، ستا مور څه کړي دي. بلال به مدري دا من یازبینو ده څه کړي دي، تا څه کړي دي. دا یاسر به مدري رضی الله عنه ده څه کړي دي او تا څه کړي دي. بیا به موږ څه کوو؟ رسول الله مبارک به م ولاړي، حضرت آدم علیه السلام به م ولاړي، او پیغمبران به م ولاړي، قرآن به دې م ولاړي. دا قرآن اسه وړې خبرې خو نه دي. د دنیا ژوند دې تېر به شي چې په قبر ورلې، خدای خبر کړو نو ده به قبر کې پروت دی، او د قیامت لویه ورځ را روانه ده. خو الله بس نه پیدا کړي. حضرت عمار بیوه و غریب، حضرت عمار رضی الله عنه خو بچ شو بیا، لیکن الله غله بیا لویه مرتبې م ورکړې دي. مسجد قبا کې چې کله نبی علیه السلام جوړو، دې حضرت عمار به خلکو به یو یو خښته وړله، ده به دوه خښتې راوړلې. نبی علیه السلام چې ورته وکتل، ویح عمار تقتله الفئة الباغیة، باغی ډله به دې وجني، ته به شهید کېږي د باغیانو د لاسه. دا یو معجزه شوه د نبی علیه السلام. کومه خبره چې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه پیشنګویي ولي د وروستو زمانې، هغې ته معجزه وایي. د عادت او د عقل نه بار دا پیغمبر معجزه ده. دا همیشه وي چې کله خدای وغواړي نو وي، او چې کله خدای ونه غواړي نه. د ډېرې څیزونه نه دي ویلي، د ډېرو یې ویلي دي. د ډېرو ورته پته وه، د ډېرو نه وه، د لږو نه وه. نو په جنگ صفین کې دې غریب ولګېد، زخمی شو،
چاته به مال اوبه راوړی حضرت عمار نو چې اوبه ولا راوړی هغه سړي ولا د اوبو په ځای پی راوړی چې پی لاس کې ونیول نو سترګو نه بیا اوښکې وبهېدلې او خوشحاله شو د خوشحالۍ نه ګورې وي په غم نه جاړم په خوشحالۍ نه جاړم دا پیس کم وی ما د خپل محبوب جانان نه اورېدلی دي محبوب پیغمبر نه چې عماره آخر مشروب به دې پی وي لږ ساعت پس به آخر به پیس کې پی به ستا اخري مشروب وي دا به اخري څکې وی دا مې اخري مشروب دی او وی ډېر خوشحاله یم نن ډېره لویه مبارکي دي وي عمار ته چې نن په د خپلو دوستانو سره ملاقات کوي او ساعت یې لاړو ختم بې کسی کې د دین خدمت کړی اسانه خبره خو دلته به یو سړی راشي او زما د اسلام خلاف به چغه ووایي تاسو به جمدې پرېږدئ نو شرک او کفر خو د هغوی دینو او صحابه به هغې کې منځ کې چغه واله ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د پیغمبر علیه السلام په شان کې ډېره سخته ګستاخي وکړه ډېرې کنځلې یې ورته وکړه داسې کنځلې یې ورته وکړه چې نبي علیه السلام کې خاندان کې نسب کې ځای پرې نه ښود حضور پاک چپ وغږې ونه کړ هېڅ یې ونه وی دې کې حضرت حمزه ته یو ښکار له ترې دی د ښکار نه راغی لینده او غشې ورسره یو ښځې ورته الوي یاره حمزه ارمان که لږ ساعت مخکې راغلی وي درواره حالت دې لیدلی وي ویه څنګه وی نن خو ورته ابوجهل ډېر زیات بد رد وي وی ښه وی یو بس نیغ دا د به عادت ته و چې دی به نیغ دا ښکار ده چې به راغی نو بیت الله له به ته نیغ ورغی بیت الله بس ابوجهل پکې ناست و ډله ورسره وه هغه لینده یو چته کړه دغه شي هغه لینده او ابوجهل دې کپرې دی راوبروله وی تا زما وارث سره کار څه دی د هغه خپل دین او ستا خپل دین او که ایمان د کې او نرې را میدان ته شه داسې سخت شلقې په سر ورکړي چې د ابوجهل د سر نبي دې روانه شو او وی ځکه نه وی ما کلمه وی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله که پلار کې زور راځي خوش خلک ورپسې پاسېدل خو ابوجهل وی غلی شه دې وخت کې دی په جوش کې دی عمر واره ډېر بې عزته کړی دی خیر حضرت حمزه چې کور ته لاړ په سوچ کې پرېوت چې دا خو ما جذباتو نه کلمه ووی زور دین مې پرېښو نوی دین مې قبول کو دا مې څو کړل وی ټوله شپه مې خوب ونه کړ نو وی سهار رالم بیت الله سره ودرېدم نو ما خپل خدای ته سوال وکړ چې خدایه ما خو خپل د پلار نیکه زور دین پرېښود او نوی دین مې اعلان وکړ جذباتو کې رالم غصه کې رالم او زړه مې مطمئن نه دی خدای چې کوم حق یې هغه راته وښیې وی پروردګار راته حق وښو ټول شکونه مې ختم شو ایمان راله خدای اړه کې مضبوط کړ د هغه کنځلو خدای بدل دلته ورکړ مسلمان شو چاته به تکلیفونه رسېدل څوک به وهلی کېدل او څوک به خدای پاک چې د چا په قسمت لیکلې وه هغه مسلمانېدل حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه ترو نو د کجورو پوزکي کې به یې وتړه پوزکي به یې ته ګیر چاپېره تاو کړه او په پړي به یې وتړه او تر ته خو تر خو د پلار په ځای وي څوک ورته غږ نه شي کولی حالانکې ډېر لوی شریف النفس او لوی خاندان دی او د پاسه به یې پې پوزکي وتړه او لوګې به یې ورته لاندې نه کو دا تکلیفونه لیکن الله ورسره څه وکړل دې خلکو سره دا یو په یو نبي علیه السلام شمېرلی دي یو په یو یې په ګوته کړي دي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي عمر فی الجنه جنت ته به ځي عثمان فی الجنه جنت ته به ځي علی فی الجنه جنت ته به ځي یو یې په ګوته ښودلی دي شمېرلی دي یو کس کفارو میټینګ وکړو وی یاره نبی علیه السلام متعلق دی به څه چل ورسره وکړو دا خو زمونږ ډېر خلک روان دي ورو یو کس یې ملګري کېږي دا عمر پکې نوجوان حضرت عمر رضی الله توره یې واغېسته مړه وي تاسو له چل نه درځي ما له راځي دغه دې ورلم دی دلته کښېنئ خوځئ ما اله به زه کور ته ځم ډوډۍ به خورم اوبه به څکم تر څو چې مې د محمد صلی الله علیه وسلم سر نی پرې کړی او دلته مې دله نی راوړی بس هغه خو ما حرامیان وته یې زنده باد وي ما دې راغې تورې نه تیکې نه وویسته
پلا روته یو صحابي په مخه ورغی، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی. بل یو بل صحابي بعض حضرات یادوي چې په مخه ورغی، وته وی عمر سکه یاره د پلان کې ورزم او نوی دین خوري، ټول قوم کې اختلافات پیدا شو او نه پرېدم سر به په توره وام. خو صحابي خو پټ مسلمان، عمر دا کار ګران دی نشي کولی، نه خامخې کوم. عمر ګوره مکه ډېر لوی قوم دی، یاره وی ما دې دا قوم ملک خدا کار دنن کوم، وته وی نشي کولی مکوا. و دې په پیښو وی لکت سعادت معلومیږي لکه چې تم صحابي شوی، صحابي به دین ته وي او دغه چې تا برابر کم. هغه ته ما پرې د ورشه د خور او د اوخي غم دیواله، ته چې د کمی ډیوې وجلو پسې زید هغه رڼا ستا د خور کور ته نه نوته پیغوري ور. نو عربو له پیغور لوي شو، بس فورا لاړ نبی رسول الله په ځای پرې خور کړل. د خور نوم فاطمه التلا او د اوخي نوم سعید ابن زید چې التو سنگلاړه او اتفاق تا ګوره هغه دی استاد راغلی د قران وته خي، حضرت خباب رضی الله عنه، هغه چې وهبه غریب ټکاو او ته قران خي او دروازې ځان پسې دنه نه زنجیر کړي. چې عمر ورغه دروازې دې کور کا دروازه بنده و چې غوږی کې خود قران شریف تلاوت یې وورد او خدا خبره خو ټیک ده، دا خو ما دا خور او خو مسلمانان شوی دي. نو د غسین د تورې پاغه سټه باندې پاغه لاس موټي باندې دروازه والا ورلکه هغه خو په پیښو. هغه استاد ته حضرت خباب ته دا سکار وکړه، ته یو غاړه ته پټ کټلان دی او دې خو مو دې خور نو بس خدای را پیخه کړی دا څه کیږي چې دروازه ورته سین کولاو کړه. نو دې اوخي د په پرزونه شو. او کلان د زینینو برا زیشتخه برا اوخی جه برا دره خوری دی او برا زیشت اللہ مبا برا اوخی جه برا زیریر دی. اوخی سر پا پرزونو شو او دا سی لگیا دی چی دی خوری زورا ورم او دا توری پا دی موٹی وی دا خپل اوخی. نو دا خور ایراله چی اوخا مرور دی بل خوامی اوخی دی خلاصی ہے کو. خدای مو بخله ګوندې چنده کې تعاون وکړي ښه، ځکه زمونږ ته ډېر زیات کار پاتې دی اوس او قرضدار یو، ډېرې پیسې را باندې قرضې پردی پیسې مې یو بل نه واخېستې هم پکې ولګولې، دا پرشونه پاتې دي، پلسترې پاتې دي، بله کار پاتې دی او ډېر کار پکې پاتې دی اوس. او بار خو تاسو ته پته ده مونږ چا نه چندې نه غواړو او نه چاته وینا کوو، هم ستاسو په دې لږو لږو خدای برابروي. نو زه د اخلاص نه لغوندې تعاون پکې وکړم. یا کله چا سیمټ مونږ ته کمې دی که د سیمټو چا وس رسي نو څو بورې سیمټ که د چا وس کېږي ووایه، مانځه نه پس خیر دی ما غرور ته ووایه قاري صاحب ته فایض احمد ته څو سیمټ څوک اخیستی شي، هغې هم ضرورت دی مونږ ته، نور هم څه د بعضې څیزونو ضرورت دی. نو دا خورې ورله او د دواړو خلاصې کوي. حضرت عمر سپېل اوچته کړه، دا خورې په دا مخ وواله او دومره مضبوطه سپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې راووتې او د عمر په مخ پرېوتې. بس چې داسې وشو نو بس خور هم د عمر خور وه، وی لاس د خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښې توره د سره مونږ مړه کا، بس مونږ مسلمانان شوي. نو چې ده دا خور دې اوښکو ته وکتل سترګو ته او دې وینو ته یې وکتل نو په لکې رحم راغی او خې پرېښود تو یې کېښود. وی تاسو سوی ما ته وښایه؟ وی نه ښایو، ته پلیت یې، ته کافر یې، تا ته مونږ دا نه ښایو. وی څه چل وکړم؟ وی لام دې به. بس حضرت خباب رضی الله عنه پوه شو چې د نبي علیه السلام بیګانه دعا عرش ته رسېدلې ده، اثر شوی دی. بس زر راووت د کټ د لاندې نه، ای عمره قسم دې ته چې د چا مرګ پسې ځې بیګا ستا د ایمان دپاره دعا کړې ده، ستا خیر خواهی پسې ګرځې. او د شپې نبي علیه السلام بیګا دعا کړې ده، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدای په دې دوه عمر کې یو مسلمان کې. د ده نوم عمر او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام و، دله تغلیب ورکړ، دی کې یو مسلمان کې دله بیګا دعا غوښتې ده او ته مرګ پسې ګرځې، هلې خیر لټوي ته مرګ پسې ګرځې.
وی لمبل وی ته وایه څه دی؟ وی ما ته خو څه ووایه که نه. نو چې څنګه یې پاڼه راواړوله، قرآن حکیم به په تختو لیکه، د کجورو په تختو به یې لیکه، په ډبرو په کاغذ نو د نبي هم په منځ کې چې تختې را واغېشته. لومبی آیت عجیبه دی، لومبی آیت هغه داسې دی چې انی انا الله، انی انا الله ظالم لا اله الا انا، ما سره شریک نشته، فاعبدنی، زما عبادت وکړه، واقم الصلاة لذکری، او زما د پاره ما د یاداش کما یادې نمونځ وکړه، په مانځه مې یاد کړه. دا لومبی آیتو دا الله د توحید په چې دی ورد لی پړه کې اثر شو، وی دی چې د نبي علیه السلام ده. نو بس خوشحاله شو نبي علیه السلام دار ارقم کو. اول ته هغه ته اطلاع رسېدله چې عمر د مرګ پسې راوتی دی او توره ورسره ده. صحابه هم پریشان وو چې دې څنګه دار ارقم ته ورننوت. صحابه وی صاحب هغه دی راغی. نبي علیه السلام هم ډېر بهادر وو، وی دی خوا شی، وی که په ښه نیت راغلي هر کلی به ورته ویم، او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دا سر وه. حضور پاک ورمنډه کړې، ورتیز شو، عمر یې د دقه ځای نه کلک ونیو. هغه بهادر عمر په رپېدو شو. او رستو بیا وی رستو وی قسم دی که داسې حال را باندې چې ته راغلي چې د نبي علیه السلام لاس مبارک مې ګریوان ته راورسېد، وی د سر د ویښتو نه د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبهېدې. وایه عمر په څه نیت راغلی؟ شابه وایه د الله رسوله د ایمان په نیت مسلمانېږم، کلمه ویم، کلمې وې، او ټولو صحابو د خوشحالۍ نه وي الله اکبر، خوشحالۍ نه وي الله اکبر. او جناب فرشتے سوئی اسمان کے فرشتے، ابن ماجہ کے حدیث تے، ابن ماجی په حواله درته ویم، ابن ماجه کې څه دي؟ استبشر اهل السماوات باسلام عمر. دلته چې څنګه مسلمانان خوشحاله دي یو بل له مبارکباد ورکوي، مبارک شه عمر مسلمان شو، نو په اوه اسمانونو کې فرشتې یو بل ته ترغاړو دي مبارکباد ورکوي، مبارک شه عمر مسلمان شو. خدای مسلمان ګور یو وی د الله رسوله دا دین حق دی که نه؟ وی ولې حق نه دی؟ نو یې پټ ولې ناست شو؟ وی ما ته لاډر نشته، وی زه خو پې ورغلم. راغې د بیت الله خواله ودرېد. وی که څوک مې پیژني خو ډېره ښه ده، او که څوک مې نه پیژني نو انا عمر بن الخطاب. اوس هغې ناست دي چې د نبي علیه السلام سر به راوړي، هلته ناست دي، او ما ایمان راوړه ښه مسلمان شوم، ښکار له ته په خپله ښکار شو، ما ایمان راوړه. او که چا کې زوري را میدان ته دي شي نو ګرم ځای له سوخپه نه وړي، بیا په غریب هر سړی ورځي، په مضبوط پهلوان څوک نشي ورځي، چا کې جرأت نو چې بیا پاسېدلی. نو والته کولم شروع دي، لیکن خدای یو کس مسلمانه، یو کس مسلمانه بهر کې زمارونو دغه تکلیفونو سره اسلام خور شو. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته وګوره، د بیت الله خوا کې یو ځل لمونځ کو. ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلانکې قصاب خانې نه یو پیروان راوړي. مونږ خلک ته لرې یادو لرې، اصل کې عربی کې سلا لفظ دی، سین لام پیروان ته وایي. تا چې کوم غوا لنګه شي او بچې په هغه کوم غلاف کې بندي، هغه کوم غوښه کې د وینو ډکې، پیروان ورته وایي. دا به څوک راوړي؟ عقبه ابن ابي معيط سپېره پاسېد، لاړ راویړو چې راویړو څه چل ورسره وکړم. نو نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې دوی په سجده پروت دي، په دې ملا یې وله کېد. نو حضور پاک له په ملا راکېښه، چا کې جرأت نو چې ته یې غورځولی وي. حضرت فاطمې ته چا علي ماشومه وه، ماشومانو ته خو څوک غږ نه کوي، په منډه منډه راغله، هغه شی د نبي علیه السلام د ملا نه و. دا عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او پیغمبر علیه السلام ته دغسې ګریوان ته لاس واچو، تاوې کوله، او نبی علیه السلام ناستو چې زور یې ورکړه په دې کونډو پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق راغی، هغه یې خلاص کړ. اتقتلون رجلا یقول ربی الله، ظالمانو خو چې رب مې الله دی نو تاسو یې وژنئ. خو حضور پاک کې هر قسمه طاقت مو، په دې وخت کې د الله حکم دا دی چې ته به غږ نه کړې، وروستو به سره ګور غږ به بلکل نه کړې.
په دې هر څه ناکام شو. یو ځل ته ابو جهل وایي ځکه ته پیغمبر یې وی د پیغمبر خو څه معجزه می کنه وایه کنه وی دا سپومې براته نیمه نه کې داسې معجزې به غوښتې چې سړی وایي چې په دا سر مې ولې چکونه ولګولې خدای مې بې خو بس جبل ابي قبيس تو خطل وی راځه الله نه سوال وکړه الله وی کوم دا معجزه کوم راوي خېجو جبل ابي قبيس تو خطل وی حق دا سپومې نیمه شو بیا به مې ومنه یو الله سپومې دو ځای کړه نیمه د غر نه یو طرف ته شو نیمه د غر نه بل طرف ته شو. اقتربت الساعة وانشق القمر نو چې څنګه نیمه شو هغې څه وی وی دا د نظربندي وکړه په مونږه جادو دې وکړه وی ښه نو زما نظربندي خو په تاسو کېږي وی یو وی د بار خلکو نه تپوس وکړئ جادو خو تاسو باندې وشو وی با خبره ټیک تا نو چې کومې قافلې په لاره د مکې را روانې وي روز به پس رالی هغې نه تپوس وکړو تاسو په پلانکش پسې نه ولیدې یاره وی سپومې په میند دوه شوې وه وی اوس منې که نه یاره وی غټ جادوګرې په ټوله دنیا د جادو چلېږي آیا دا ټوکې به یې کول بهر کیف څه واقعات به ته بله جمعه کې بیا وایو اچھا دې په اندا تاسو ورونو په دې اندازه باندې ځان پوه کړئ چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود د هغه په صحابو د دین څونه قربانۍ راغلې دي موږ څه وکړل نه مو مال کې څه قرباني ورکړه نه مو په جان کې څه قرباني ورکړه نه مو په اولاد کې څه قرباني وکړه الټه د دین پورې خندا بېلې کړو نیکانو پورې خنداګانې بېلې کړو جوماتونو مدرسو پسې او په عالمانو او دیندارانو نیکانو ګیرې پورې او پټکي پورې خنداګانې مو بېلې وي کم از کم د دې نه ځان ساتي